تاسې پوښتنه کړې ده چې د اکا د ښځې او د خپلې عمه لاس مچول دا څنګه دي؟ محترمه ستاسو په جواب کې به ووایو چې د سره څه په شریعت کې چې اتفاقا د لاس مچول راغلي دي هغه د درو کسانو راغلي د څلورو کسانو یو د خپل مور ده او بل د خپل پلار ده او دریم د خپل استاد ده یا د نفس عالم ده چې عالم وي او څلورم د یو عادل امیر ده داسې امیر چې هغه د مسلمانانو یو ښه او عادل امیر وي دا څلور کسانان هغه هم د اسلام په خاطر چې د دوی تعظیم کیږي د دې نه ور اخواته د ورور او دغسې د خور او داسې د ماما او د اکاو د نورو لاسونه مچول هغه ښه دي نه یعنې په دې کې فقهاو خبره کړې ده چې دا نه دي ښه د سره څه مګر اوس نو بیا زموږ بعضې علما هغه وایي چې یا پروا نه کوي د مشرتوب په خاطر باندې چې سړی مشرتوب ته وګوري او دا قصد ولري چې دې په اسلام کې تر ما ډیر وخت تېر کړی نو د اسلام د تعظیم په خاطر باندې د دې کس لاسونه ورمچ کړي نو دا بیا کم پروا نه کوي یو مباح عمل ځینې جوړیږي او امکان د دې شته چې ثواب دې حاصل شي ځکه دا د اسلام تعظیم پکښې راغلی نو ښه خبره دا ده چې د یو مشر او د یو چا لاس سړی مچوي چې تر چا مشر وي په دې نیت او قصد کې ورمچ کړي چې هغه په اسلام کې تر ده ډېر وخت تېر کړی دی نو د اسلام د تعظیم په خاطر یې ورمچوي پروا نه کوي اما په ښځو کې بیا نو احتیاط دا دی چې سړی لاس ورمچ نه کړي اوس نو دغه چې سوله خپله کاکانې چې سوله چې د اکا ښځه ده دا خو بلکل بېګانه ښځه ده یعنې د دې سره چې اکا نه وي ژوندی د اکا د وراره نکاح لا هم جایز ده نو دا خو یو اجنبي ښځه سول اجنبي ښځې ته لاس ورول دا سره څه ناروا کار دی هغه خو بیخي په هېڅ صورت کې جایز کېږي نه او عمه چې سول د هغې سره هم احتیاط پکار دی ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي السلام علیکم